وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب رحيق الأزهار في الأدعية والأذكار چې دا د اذکارو او د دعاګانو په موضوع کې دی. د دې د وضاحت په سلسله کې نن الحمدلله شپږم درس دی د الله رب العزت په توفیق او د هغه په رحم او کرم سره. په آخرني بیان کې موږ دا خبره ختمه کړې وه چې د دعا د غوښتو آداب څه دي. مؤلف په دې کتاب کې څه د پاسه 20 آداب ذکر کړي د دعا غوښتو دپاره. د هغې ټولو وضاحت شوی، ورسره دا خبره بیان شوې وه چې آدابو کې بعض آداب هغه دي چې هغه واجب دي او لازم دي چې هغه نه دعا دي نه قبلېږي. بعض هغه دي چې هغه مستحب او غوره دي. څومره چې یو سړي کې د دعا آدابي د دعا د غوښتلو، نو دومره امید د دعا د قبلېدو ډېر شي. او موږ کې هر سړی دا غواړي چې د دعاګانې د الله قبولې کړي او د ده دا محنت ضایع نه شي. نو که چېرته ته دا غواړې چې ستا د دعاګانې الله قبولې کړي او دا ضایع نه شي، نو د هغې دپاره به بیا ته د آدابو خیال ساتي چې د هغې بیان په یو څو درسونو کې او بیانونو کې الحمدلله وشو. د هغې نه بعد یو فصل راوړی دی او ډېر اهم او ډېر ضروري دی. وایي چې الکلمات التي یستجاب بها الدعاء، هغه کلمات، هغه الفاظ چې د هغې په لوستلو سره یا د هغې په ویلو سره دعا قبلېږي. هغه کم کلمات دي، هغه کم الفاظ دي چې زه په دعا کې استعمال کم چې الله زما دعا قبوله کړي. او دا سوال زم چې تقریبا د هر مسلمان په زړه کې وي، او هر مسلمان تر دې چې ماشوم دا غواړي چې زه د الله نه څه غواړم هغه یې ماله راکړي. دلته دا موضوع او دا خبره اوس بیانوي، هغه الفاظ تا ته ښیي کم الفاظ چې یو بنده د الله استعمال کړي د دعا په منځ کې، نو د ده د دعا باذن الله الله یې قبلوي. زه به همیشه تاسو ته دا خبره رایادومه په منځ کې. دې کتاب کې به تاسو ته ډېرې داسې خبرې راشي چې دې ټایم کې دعا ښه قبلېږي، د دې سړي دعا قبلېږي، د دې سړي دعا ښه قبلېږي، په دې الفاظو سره دعا ښه قبلېږي، په دې ادب سره دعا قبلېږي. نو دا یو مسله یاده کړئ چې ستاسو ذهن کې کله چې حدیث کې راشي چې د دې سړي دعا ښه قبلېږي یا دې ټایم کې دعا ښه قبلېږي یا په دې الفاظو سره قبلېږي، د هغې سره نور شرطونه هم دي. لکه اوس یو سړی دی، هغه د اذان او د اقامت په منځ کې دعا غواړي، او اذان او اقامت منځ کې دعا دا قبلېږي. یو سړی د اذان او د اقامت په منځ کې دعا غواړي او بیا هم نه قبلېږي، خو سیچل به یې که راته نور شرطونه هم دي. یوازې دا نه ده چې ته بس دغه یو خبرې ته کښېنې چې بهی زه دا کوم زما دعا به قبولی شي. نورې خبرې هم دي، د هغې به هم خیال ساتي. لکه دې داسې مثال دی، اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرو حدیثونو کې اعمال خوري دي. لکه مثال چا دا کار وکړو دی به جنت ته ځي، داسې ویلي. اوس دغه یو کار ته به نه پرېوځي چې دا کار به زه کوم زه به جنت ته ځم. د ټولو نه بنیادي عقیده به دي د توحیدي، نور اعمال به ورسره وي. نو چې دا عمل کوم الله دې ورسره جنت ته بوځي، دا مطلب یې بیا. ته به صرف هغه یو حدیث ته نه ګورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا، لکه مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چاله اوبه ورکړي دا غوره صدقه ده او دی جنت ته لاړ، بس ته دغې ته ډډه ولګوه ته به جنت ته ځي. هلته عقیده د توحید پکار ده، مونځ پکار دی، د مانځه نه بغیر کار نه کېږي، زکات په تا باندې لازم دی، حج د باندې لازم دی که طاقت دي. نو صرف یو حدیث نه رالي چې هغې ته پروت
استاسو به واوري ډېر حدیثونه چې دې سړي دعا قبلېږي دې ټیم کې دعا قبلېږي په دې سره دعا قبلېږي ته به صرف دغه یو خبرې ته نه پرېوځي بلکې د دعا نور هم آداب او مسایل دي چې هغه په تا کې دننه وي نو ستا دعا بیا ښه قبلېږي یو سړی حرام خوري حرام اغوندي حرام استعمالوي او وي ما خو د عرفات په میدان دعا وغوښته او پیغمبر وایي دلته دعا قبلېږي نو صحیح د پیغمبر خو ویلې ته دعا قبلېږي په دې کې شک نشته خو مرض خو په تا کې ته حرام ولې خورې دې خبرو ته سوچ پکار دی زمونږ د عوام مسلمانان چې کوم دوی چې کله یو حدیث واوري یا یو آیت واوري بس سم پې خوشحاله شي او هغې ته ډډه ولګي او دې ته سوچ نه کوي چې دا دین ټول په دغه یو عمل کې نه راټولېږي بلکې د هغې سره نورې خبرې هم تړلی شوي هغې ته بیا ګوري نو دا کم الفاظ چې اوس خویه کېږي تاسو ته چې د دې په لوستلو سره یا د دې په ویلو سره د دعا په منځ کې دعا ښه قبلېږي دا مطلب دا نه چې بس هر څه کوه هر څنګه کوه خو چې دا لفظ پکې وي ستا دعا به قبلېږي کله داسې وي او دا مسله را روانه ده کله داسې وي چې دا سړی ښه برابر دی ښه آداب د دعا پکې شته دا وخت هم قیمتي وخت دی دا کلمات چې به کوم استعمال کړو بیا هم دعا نه قبلېږي په هغې کې بیا د الله حکمت وي په هغې کې بیا د الله حکمت ولې نه قبلېږي دا مسله بیا را روانه ده انشاءالله الكلمات التي يستجاب بها الدعاء اغا كلمات الفاظ وتوي اغا الفاظ اغا كلمات چې د هغې په لوستلو سره په ویلو سره دعا قبلېږي وی اولنی خبره ده اسم اعظم د الله اسم اعظم په وسیله کولو باندې دعا قبلېږي اسم اعظم لوی نوم د الله ته چې کله د دعاګانو په منځ کې د الله د اسم اعظم استعمال کې نو الله ستا دعا قبلوي صرف دو دلایل پرې راوړي دي دو دلیلونه دا بیان کو بیا به دا خبره ذکر کو چې اسم اعظم کم یو دی اولنی دلیل راوړی دی عن بریده رضی الله عنه د بریده رضی الله عنه روایت دی چې د امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی دی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو د یو سړي دعای واورېد هغه دا وي دې دعا ته ګوره او ځکه ما تاسو ته ویلي چې دا کتاب چې تاسو سره نه نو دا دعاګانې تاسو ته نه دي اوس په دې کې په سوونو دعاګانې په دې کتاب کې راجمع شوي دي ستا دماغ دومره تیز غني چې په سوونو دعاګانې ته دی بغیر د کتاب چې تا سره کتاب دا اوس قیمتي الفاظ خو یې کېږي بدقسمته به هغه سړی چې دا الفاظ هغه یاد نه کړي دې سړي دا دعا وغوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېده اللهم انی اسألک ای الله زه ستا نه دعا غواړم بأنک انت الله ځکه چې ته الله یې لا اله الا انت ستان علاوه بل د بندګۍ حقدار نشته الاحد الصمد ته یک یوازې ته بې نیازه یې الصمد بې نیازه بې حاجته چاته حاجت نه لري خلک تا ته حاجت لري الذي لم يلد ولم يولد هغه الله چې نه ترې څوک پیدا دي او نه د الله او نه د الله د چا نه پیدا دي ولم يكن له كفوا احد او د دې الله په شان هیڅوک نشته دا دعا وغوښته مختصر دعا ده خو ډېره اوچته ده ځکه تاسو اوس واورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه وایي اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دیوی بیا مخکې به خپل سوال کړی څه به غوښتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد سأل الله باسمه الأعظم دی انسان په اسم اعظم سره د الله نه دعا وغوښته د الله اسم اعظم یاد کو دا پیغمبر وی الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب
الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا الله هغه اسم اعظم دې سړي یاد کو چې په هغې سره څوک هم څه غواړي نو ورته میلاویږي او چې کله په هغې سره غوښتنه وکړی شي نو هغه قبلیږي. اسم اعظم دا خاصیت دی چې اسم اعظم دی د الله یاد کو بیا چې د الله نه څه غواړي تاله یې درکوي او چې کومه دعا غواړي هغه قبلیږي. دې سړي وي د الله اسم اعظم یاد کړی او دا هغه نوم دی چې دی اوس څه غواړي الله به ورله ورکوي. دویم دلیل یې راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی د امام ابن ماجه راوړی. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو سړي دعا واورېده دعا یې غوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېد هغه دا وی اللهم اني اسألك یا الله زه ستا نه سوال کومه ستا نه دعا غواړمه بأن لك الحمد ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده حمد ستاینې ته وایي ټولې ستاینې ټول د کمال صفتونه د خاص د الله دپاره دي. هر چې د مخلوق دپاره ستاینه ده نو هغه داسې نشي کېدی چې ته دا ووایې چې پلانې د ټولو اوچتو صفاتو خاوند دی دا نشي کېدی. هر انسان کې څه نه څه کمې هغه شتي چې کمې پکې نشته نو هغه یو ذات دی الله سبحانه وتعالی هغه کې کمې نشته هغه کې نقصان نشته. هر مخلوق کائنا من کان چې هر څوک دی او چې ستا په ذهن کې راځي غټ نه غټ مخلوق که ستا ذهن کې راځي په ده کې کمې شتي سوای د الله نه نو ځکه ټول د کمال صفتونه دا خاص الله لره دي. ویا الله زه تا نه سوال کوم ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده لا اله الا انت نشتي بې ستا نه د بندګۍ لایق یوازې ته حقدار یې د بندګۍ اله معبود ته وایي خو داسې نشي ویلی دا ترجمه به غلطه وي چې نشتي معبود مګر ته معبودان خو شتي مشرکان خو معبودان ټاکلي دي که نو داسې به وایي نشتي معبود په حق باندې مګر ته معبودان شتي خو په حق چې کوم دی او کوم چې د عبادت حقدار دی هغه الله سبحانه وتعالی وحدك لا شريك لك ته یو ذاتي نشتي تا سره شریک هیڅوک تا سره شریک نشته لا شریک لك هیڅوک سره شریک نشته. د پیغمبر نه والا چې پیغمبران اوچت خلک دي ورسره ملائکه هم والا اولیاء الله علما نیکان مجاهدین رښتیني چې څومره خلک دي په ذهن کې راځي د مخلوق د یوې ذرې پورې په آخره کې په دې هر څه کې د الله سره هیڅوک شریک نشته هیڅوک د الله سره شریک نشته نه ولی نه نبی نه ګټه نه ونه نه بزرگان او نه پیریان او نه ملائک هیڅوک د الله سره د هغه په بچایي کې شریک نشته لا شریک لک او ځکه ګوره مخکې څه ووي لا اله الا انت وحدک ته یې کې یوازې لا شریک لک دی به تاکید وکړو ته په خپله باچایي کې یا الله یوازې د عبادت حقدار یا الله ته یوازې لا شریک لک په دې کې تا سره څوک برخدار نشته. المنان ته منان یې منان یعنی احسان کوونکی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو یې بدیع بدیع هغه چا ته ویل کېږي چې یو شی پیدا کړي ناشنا چې مخکې چا نه پیدا کړی نو الله ته بدیع السماوات والارض ولې ویل کېږي ځکه چې د ځمکې او اسمانونه د الله نه مخکې چا نه دي پیدا کړي او ځکه ګوره بدعت ته بدعت ویل کېږي ځکه چې دا ناشنا کار دی په دین کې څه اصل او بنیاد مخکې نشته نو الله بدیع السماوات والارض دی ولې بدیع دی ځکه چې د ځمکې او اسمانونه اول پرې هغه پیدا کړي د هغه نه مخکې چا نه دي پیدا کړي او نه یې څوک پیدا کولی شي. ذو الجلال والاکرام اوچت شان او عزت والی دې سړي د الله حمد وي ثنا وي د الله صفات بیان بیا به مخکې څه دعا غوښتلي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه لقد سأل الله باسمه الأعظم دی سړي د الله نه سوال وکړو غوښتنه وکړه د الله په لوی نوم یادولو سره الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب هغه نوم چې کله په هغې سره د هغه الله نه سوال وکړی شي نو هغه یې ورکوي او کله چې دعا وغوښتلی شي نو قبلی یې دا دو دلایل په دې راوړي دي چې اسم اعظم په دعاګانو کې ډېر غواړه یادوې اسم اعظم پکې یادوه الله به دله دعا قبلوي ولته اهم سوال زړه ته راځي چې الله اسم اعظم کوم یو دی زه به مختصر خبر وکړم او که څوک ډېر تفصیل غواړي نو ما د الله نومونه چې کله بیانول نو د هغې په اوله کې په اولني دوه درې درسونو کې دا خبره شوې ده ښه په تفصیل سره دا خبره واضح شوې ده ښه په دلایلو سره چې د الله اسم اعظم کوم یو دی په دې کې د علماو لوی اختلاف راغلی دی چې د اسم اعظم د الله لوی نوم کوم یو دی چې هغه څوک یاد کړي نو الله له هر څه ورکوي اختلاف د دې د لاسه راغلی دی ځکه چې هلته کوم روایت چې دې باره کې راغلي دي په هغې کې د الله ډېر نومونه ذکر شوي دي نو څوک وایي هغه به دا نومي څوک وایي هغه به دا وي څوک وایي هغه به دا وي بلکې بعضو علماو خو دا ویلي دي وي اسم اعظم د الله یو خاص نوم نه دی د الله ټول نومونه چې دی هغه لوی نومونه دي نو معنی دا شوه چې په دعا کې د الله نومونه ډېر یادوه الله دله دعاګانې قبلوي د بعضو علماو دا قول دی و اسم اعظم یو خاص نوم نه دی هر نوم چې ته د الله یادې نو هغه اعظم دی هغه لوی نوم دی د الله لوی دی نو نومونه یې لوی دي او اکثر علما وایي نه د الله ټول نومونه اوچت دي دا صحیح خبر ده خو یو نوم له الله بیا اوچت مقام ورکړی هغه کوم یو دی بیا په هغې کې اقوال دي د علماو ډېر څوک وایي هغه دی المنان المنان ځکه چې د دویم روایت چې موږ ذکر کړو د امام ابن ماجه چې راوړی په دې کې هغه المنان نوم دی وایي دا المنان به او څوک وایي الرحمن او څوک وایي الحي القیوم او څوک نور ذکر کوي او بعض علما دې له ترجیح ورکوي دا تحقیق دی او زړه پې مطمئن کېږي الحمدلله چې د الله اسم اعظم لوی نوم چې هغه ته یاد کړي او الله ستا دعا قبلوي هغه نوم دی الله اسم الجلاله چې ورته ویلی کېږي ولې دا اسم اعظم دی نو د هغې یو دلیل دا دی چې د الله دا څومره نومونه چې ته ثابتې او دې نوم دا نوم به پکې یادی که یعنې ته وایې الله کریم دی الله رحیم دی نو اصل نوم چې د الله په ذات باندې دی هغه کوم نوم دی هغه الله دی دویمه ده چې دا څومره روایت راغلي دي دې باب کې هغې کې چې ته سوچ وکړې نو هر یو کې دا الله نوم راغلی لکه اوس دا اولنی روایت دی که الله نوم شته کتاب چا سره دی بأنك أنت الله بأنك أنت الله دې کې راغلی الله نوم او دا ته فایده ذکر کو په څومره روایتو کې چې د اسم اعظم تذکر راغلی په هغه ټولو روایتو کې سندن دا مضبوط روایت دی د دویم کې الله نوم کوم ځای کې دی بارک الله فیک اللهم اللهم معنی یعنی یا الله اے الله نو دلته مشتي اوس د الله نوم په دوانو روایتو کې موجود دی خالت الاحد الصمد دی دلته نشتی دلته المنان بدیع السماوات والارض الته نشتی حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ویلي دلته ویلي دی سړي د الله لوی نوم یاد کو کنه نو دا لوی نوم دلته ولته بدلیږي خو نه بیا کنه بدل شو بدل خو نه شو خو دا لوی نوم چې یاد کړی خو معنی دی چې هغه د دواړو ځایونو کې شتي ابو دي اولني روایت کې مشتي الله بانك انت الله اولته مشتي اللهم او دي دویم کې اللهم دلته دې سره راغلی
والله اعلم. ما تاسو ته چې مسله کې د علماو اقوال دي. هڅوک پکې دا وایي د الله اسم اعظم چې دی الاحد الصمد، دا د الله اسم اعظم دی الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا چې په دعا کې وي نو ستا دعا قبلي. دا خو یو خبره شوه چې دلایل په دې مضبوط دي چې د الله اسم اعظم هغه کوم یو دی؟ الله. ښه، او که چېرته ته دا ټول یاد کې ووایې دعاګانو منځ کې نو څه تاوان تا ته رسي، څه نقصان تا ته رسي چې ته د الله نوم یاد کې المنان، الاحد، الصمد، بديع السماوات والارض، ذو الجلال والاکرام، او بیا دعاګانې غواړې نو څومره ښایسته دعاګانې به یې هغه چې په هغې کې د الله نومونه او صفات ذکر شي. نو اولنۍ خبره چې د هغې په یادولو سره د دعا په منځ کې دعا قبلیږي هغه کومه خبره ده؟ د الله اسم اعظم، دا الله ته وسیله کول، په دې سره دعاګانې قبلیږي. دویمه خبره یې ذکر کړې ده، وایي چې دعا په لاندې حدیثونو کې ذکر شوو الفاظو سره وغوښتلی شي. لاندې یو څو حدیثونه یې راوړي دي، وایي دې حدیثونو کې چې کوم الفاظ دي که دا د دعا کې ذکر کړو الله دله دعا قبلوي. اوس دا کوم الفاظ دي نو دلته څلور روایت راوړي دي، هغو ګوته کېدي. اولنی روایت ته د سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او دا روایت امام حاکم راوړی دی او سندن الحمدلله ښه صحیح روایت ته امام ترمذي هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، وی دعا د یونس علیه السلام. یونس علیه السلام ته ذی النون ویل کېږي، او النون په عربي کې څه ته وایي؟ مهی ته وایي. نو دعا د مهی والا یعنی یونس علیه السلام چې کله هغه د مهی په خېټه کې پروت او دغه دعا یې غوښتلې وه، هغې کې څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا هغه غوښتلې وه که نه؟ دا دعا یې غوښتلې وه، دا ذکر یې کړی. لا اله الا انت، نشتی د عبادت حقدار مگر ته یا الله، سبحانک ته پاک د هر عیب او نقصان نه. الله د هر عیب او نقصان نه پاک دی. هر هغه خبره چې د الله د شان سره نه ښایي الله د هغې نه پاک دی، او الله لایق د هر هغه صفت دی چې د هغه د شان سره ښایي. نو اوچت صفات د الله دپاره دي، هغه صفات چې د الله دپاره عیب ګڼلی کېږي هغه د الله دپاره نه دي. لکه مثال والا بچی پیدا کېدل، دا زموږ دپاره اوچت صفت دی. لکه د یو سړي چې بچی پیدا کېږي نو دا ښه صفت دی که بد صفت دی؟ ښه صفت دی، کمال دی، عیب نه دی، نقصان نه دی. خو د الله دپاره بچی د عیب او نقصان دی. ځکه موږ چې بچي ته ضرورت لرو نو موږ کمزوري یو، موږ بوډاګان کېږو، موږ کمزوري کېږو، په موږ مرګ راځي. نو دې ته هم سوچي چې دا بچی که سبا لهیي چې د دعا به راله غواړي نو د دې وروڼو خویندو خیال به ساتي، د میراث او د دې حقدار به شي، زما یو ذکر او نوم به پاتې شي. او که زه بوډا شم نو زما دپاره به د امساو د کونټۍ کار کوي. الله ته خو دې ضرورت نشته. واده کول، یو سړی واده وکړي یو ښځې سره کوروالی کوي، دا نقصان دی که د کمال صفت دی؟ د کمال دی. نقصان په انسان کې دا دی چې دی واده نشي کولی او دی د ښځې سره کوروالی نشي کولی، دا عیب دی، نقصان دی. خو د الله دپاره واده او د هغه دپاره بیبي د نقصان دی. نو د هغه دپاره کمال دا دی چې د الله نه ښځه شتي او نه یې بچی شتي او نه ورته ضرورت لري. اوس ګوره تکبر دا انسان دپاره کمال دی که نقصان دی؟ نقصان دی، عیب دی.
تکبر دا صفت خو بد صفت دی ولی زمونږ دپاره عیب دی ځکه چې دا زمونږ دا بدن نه دی بدن دا لایق د دې نه دی چې ما ورته پې لوی وکړو لکه ته لوی د څه کې په څه کې په دې بدن چې کیدی شي سکند بعد پروت یو بیا وایي چې ډاکټر له مې ورسوه په دې کې څه ووایم چې دا بدن دی د دې لایق چې په دې دی تکبر وشي ته په دغه مال کې چې کیدی شي لږ ساعت بعد نه ته په دې زور کې چې د یو څو ورځو دی بیا به ختم شي نو ځکه زمونږ دا بدن دا د دې لایق نه دی چې موږ په دې باندې څه وکړو لوی او تکبر وکړو هر چې الله دی نو هغه پورې تکبر خوند کوي هغه پورې لوی خوند کوي ولې هلکه متکبر دی یاره الله په دې متکبر دی ځکه چې همیشه پاتې کېدونکی دی همیشه ژوندی دی همیشه زورور دی څه چې وغواړي هغه کوي هغه خوب نه راځي د هغه نه خبره نه هېرېږي هغه د چا نه نه هېرېږي هغه چې کومه فیصله وغواړي هغه نافظوي دا هر څه د هغه دي هغه ته به واپس کېږي هغه ته پاتې کېږي نو داسې ذات پورې تکبر خوند کوي داسې ذات پورې تکبر او لویي هغه خوند کوي اوس دنیا غټ غټ بادشاهیان تیر شوي دي په تاریخ کې ښه زورور بادشاهیان تیر شوي ښه زورور او اوس خاورو لاندې پراته دي که چېرته ته د ده هغه خبرې واورېدې چې کومې غټې غټې خبرې کړې وي او بیا د خاورو د ډیري ته وګوره چې به ده له پاسه پروت دی نو خندا به درشي چې ده ته چا وایي چې دومره غټې غټې ووایه نن دی دا حال دی نو انسان به څه او تکبر به د هغه څه او لویي به څه لویي په یو لوی رب پورې خوند کوي زموږ په رب پورې نور لویي زموږ دپاره نقصان او عیب دی خوراک څښاک کول دا زموږ دپاره د کمال صفت دی که نقصان دی کمال صفت دی چې بیماري خو هغه خوراک څښاک نشي کولی چې معدې کار کوي خو سم کار کوي که په دسترخوان چې ناست یو رو رو لګی وي معده مې بنده ده او معده مې زخمي ده معنی دا چې دا سړی برابر نه دی جوړ نه دی د الله دپاره خوراک څښاک دا بې نقصان دی عیب دی ځکه چې هغه دې ته ضرورت هغه نه لري هسې دا مې تاسو ته یو فائدې دپاره دا خبره ذکر کوله ګوره دعاګانو کې یوه لویه خبره هغه دا یاده کوي هر مجلس کې چې د دعاګانو وضاحت کېږي هلته به د الله عظمت بیانېږي دا دعا موضوع د اصل کې د دې سره تړلی شي ته ولې د الله نه دعا غواړې ځکه چې الله عظیم ذات دی نو زه اوس تاسو ته دعاګانې ښیم او یا د دعاګانو وضاحت کوم او د الله عظمت ته ته پکې نه بیانوم دا خو بیا څه خبره نه شوه او چې څومره زه تا ته د الله لویي بیان کوم او څومره د الله د لویي ستا د زړه ته کوشي دومره به د هغه رب نه دعاګانې غواړي او دومره به بیا په هغه باندې یقین او اعتماد هغه ډېرېږي وروسته ورځ به ستا یقین ډېرېږي ډېر او چې څومره د یقین ډېرې مخکې حدیثونه تېرې شوي دي دعا به دې ښه قبلېږي یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې دغه کلمات ویلي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین یقینا یم زه د ظالمانو نه ګوره پیغمبرانو ته څومره اوچت خلک دی او د خپل کمی اقرار کوي او ځان ته د کمی نسبت کوي ځکه مخکې موږ سره ادب تېر شوی د ګناهونو اقرار به کوې په دعاګانو کې یوه بله د الله مخکې به عاجزي کوي بارک الله فیک دا د پیغمبرانو عاجزي ده او دا د هغوی اقرار دی په خپله خطا باندې کوتاهي او خطايي د یونس علیه السلام نه دا شی وه چې د الله حکم ته صبر نه و کړی او خفه شو لاړ د قوم نه وی الله زه ظالمانو کې ته چې څومره د الله په مخ کې خپله کمزورتیا بیانې که نه دومره عزتمند کېږي لکه چېرته چا دا ونوي چې یونس علیه السلام الله ته دا ووایي چې یا الله زه ظالمانو کې او د یونس علیه السلام مقام را کم شو بلکې موږ د یونس علیه السلام دغه خبرې ذکر کوو په دې باب کې چې څومره عزتمند سړی و هغه
څومره چې ته الله ته ځان ذلیله کې دومره به عزتمن کېږي او څومره چې مخلوق ته ځان ذلیله کې دومره به ښه په دې ځمکه ننوځي او دومره به ښه ذلیله کېږي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. او دې ته غوږ کېږدي. په دې کلماتو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د هغه خبره، په دې کلماتو سره هیڅ یو مسلمان په څه څیز کې غوښتنه نه کوي مګر الله یې هغه لره قبلوي. هر یو مسلمان چې دا کلمات او دا الفاظ د دعا په منځ کې وي الله به له د دعا قبلوي. کوم الفاظ دي؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا چاته دا مسله یاد ها بیا راشي موږ وایو دعاګانې نه قبلېږي. کم یو په موږ کې دعا په منځ کې دا کلمات ډېر وي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دی کې شک نشته. وی هر مسلمان په هر حاجت کې چې کلم دا کلمات وي الله ولا دعا قبلوي. نو زمونږ دعاګانې چې ورته سوچ وکړي والله چې موږ ډېر شاته پاتې شوي. دعاګانې څه دعاګانې نه وي، یو خو کله ناکله زمونږ دعاګانې دي کله ناکله که طبیعت هم برابر وو که نه سور کې وو یو لاس به اوچت کړو، که طبیعت هم ښه نه وي بیا یې څه کوي. بله دا که یې غواړو نو بدماشي ده، راکې به دا ټیم به راکې یا الله. نه عاجزي، نه د الله شان بیانول، نه خپله کمزورتیا، نه خپل ګناه باندې اقرار، نه دا قسمه کلمات. او بیا به مولا پسې ګرځه چې مولوي صاحب زما د دعا ولې نه قبلېږي. ته داسې دعاګانې وغواړې چې الله یې دله قبلوي او که نه یې قبلوي. نو یو دا الفاظ شو یادې کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دویم عباده بن صامت رضی الله عنه روایت ته امام بخاری راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی دی او دا الفاظ د امام ترمذي د روایت دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من تعار من اللیل. سناشنا دعاګانې دي او دا کم ملګري چې دا بیانونه نشر کوي نو هغوی ته زما دا نصیحت دی که چېرته زما دا پیغام ورته ورسي چې یوه دعا که د دې مسلمانانو دپاره هغه جدا جدا کړی شي او ورسره په ویډیو باندې ولګولی شي دا به فایده عامه شي. او یو خبر مې ذهن ته راغله او بیا یې کومه، دا کم ملګري چې زما دا بیانونه نشر کوي انشاءالله زموږ په ټولو باندې ښه ګمان وي چې دوی به د الله د رضا دپاره که څوک هم دې کې زما د بیان سره بېهوده تصویر لګوي د بیان د چلولو دپاره نو زه ګوره د ده د دې کار نه بېزاره یم او دا سړی به د قیامت په ورځ د دې ذمهواري. او عجیبه ده زموږ پښتانه خو سادهګان دي که نه چې چېرته په آی ډي باندې یا په سجي باندې زما تصویر ویني او بل ورځ وي ستا په دغه باندې آی ډي باندې وي دغه نشر شو لکه چې کوم ځای کې زما تصویر هغه به زما آی ډي. اوس که وټسپ باندې د چا ته میسیج وکړو او په وټسپ باندې تصویر زما لګولی او دې ته غوښتنه وکړه چې وروره زه سلام علیکم ودې لیکل او زه پلانی یم او داسې زموږ یو جومات جوړېږي یا مدرسه خلک خو الله دې ورسره محبت وکړي او محبت کوي به دی به دغه شروع کړي. لکه څنګه ته دا پېژنې څوک دا ګوره تصویر ته وګوره که نو یو خو دا سادهتوب هم دی. صحیح ده د چا سره مینه کول د دین په بنیاد د خلو عبادت دی خو تحقیق پکار وي. داسې نه چې څوک د بدي کې څه کړي دوکه کړي او داسې ډېر شوي دي. یو پیر چا ورکړي وو په د انټرنیټ باندې زه یاد کړی وم د ده یو مدرسه ده او جومات دی په پاکستان کې او د هغې دپاره ضرورت دی پیسو ته او که څوک دې کې څه مرسته کولی شي الله د رضا لپاره او ده ورته زه یاد کړم چې دا د ابو حسان پیغام دی نو دا مخکې نشر کېدو. خلک خو محبت هم کوي نو ورسره سادهګان دي په دومره پیسو څه پوهي
راشه لکه مرسته کوه. بیا ما ته چا دغه راولېږه وایي که ته موږ له مکمل تفصیل د دې ایزي راکړې نو چې موږ ښه ټیټ مرسته وکړو ځکه چې دا په لږ څه نه کېږي. وایي ملګري ما ته میسیج وکړو وایي که ته موږ ته دغه ځای وښیې چې موږ هلته ورشو نو چې څه پکار یې هغه ورکړو. نو ما کوم ځای ته ځې او د څه دپاره ولې کیسه څه ده؟ وایي دا میسیج چې چېرېږي. زه وروسته خبر شوم چې قصه دا روا ده. او داسې بعضو پکې دا ویلي دي موږ د ده سره ناست یو موږ د ده شاګردان یو. هغه کیدای شي زما سره پاتې شوی یم او که پاتې شوی یم بالفرض څه لازم خو نه چې یو سړی ما سره پاتې شي چې دی څه کوي هغې کې به زه شریک یم که نه. دا خو انسانان دي. په مجلس کې قسمه قسم خلک کېناستی شي څوک د چا ذمهواري اخیستی شي نشي اخیستی. بلکې که چېرته موږ داسې ووایو چې یاره دا سړی ښه سړی دی نو ګوره دا م یاده کړه چې دا هغه وخت پورې موږ وایو چې دی ښه سړی سبا له دی څنګه دی دا خو الله ته پته ده که نه. اوس سبا له دی یو غلط کار وکړي بیا ما ته یو سړی وایي تا چې بله ورځ وایي چې دا ښه سړی نو خو ما بله ورځ وایي چې ښه سړی دی که نه. د سبا نه زه څه خبر یم زړونه خو د الله په ګوتو کې دي. هغه یو سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه نصراني ایمان یې راوړ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کېناست بیا لاړ مرتد شو. پیغمبر یې لیدلی او بیا مرتد شو. اوس دې باره کې بس چې دا خو د پیغمبر سره ناست خو ناست اوس مرتد شو که نه. نو زما دې وروڼو ته ټولو ته دا نصیحت دی چې ګوره هر ځای کې زما نوم یا تصویر وینې دی مطلب نه دا زه یم. ډېر ملګري دي چې الله دې ول اجرونه ورکړي چې دا بیانونه نشر کوي او زه پې خوشحالېږم په دې باندې چې څوک زما دا بیانونه نشر کوي او زه کوم هم دې دپاره ما دې دپاره نه دي کړي چې زه کمره کې بند کړم. او که زما مقصد دا وي چې بیان نه نشر کوم نو زه تاسو ته ولې کوم خو دا څه چې ما زده کړي دا ما په سینه کې ساتلی قبر ته مې وړي. او زه کوم دې لپاره چې خلک یې نشر کړي خو شریعت په حدودو کې دننه بیان باندې بېهوده تصویر لګول د دې لپاره چې خلک بیان وګوري قیامت په ورځ دا سړی زه به ترې الله په مخ کې تپوس کوم. دا زما د پیغام ټولو ته ورسوي. شرعي حدودو کې دننه یو تصویر دی ولګوو چې شریعت کې د هغې ګنجایش دي هېڅ هم که نه. لکه مثال کې موضوع ده هسې مثال په ځمکه باندې زکات شتي او که نه او چا ورسره د ځمکې تصویر لګولی دی. یا مثال کې مالی لین دین دوه کسان ولاړ دي یو بل له پیسې ورکوي راورکوي دا اوس مناسب دي که نه. خو چې غیر شرعي تصویران او دا ماته پته ده چې دا نن سبا یو طریقه راوتې ده چې څومره ته داسې ګډوډ تصویر لګي هغه ویډیو کتې کېږي. د الله نه یره پکار ده. او دا تصویر چې څومره خلک بیا ګوري څومره خلک نو ګناه په دغه کس ده او الله به موږ له انشاءالله د دې بیان اجر راکوي. نو د تاوان وکړو که ګټه وکړه تاوان دې خوشحاله یې چې بیان ډېر چلیږي خو دا تصویر چې څومره خلک ګوري خو ته ګناه هم ګټې که نه. نو دا دغه ملګرو ته خفه کېږي د نه معنه دا اصلاحي خبره ده. او زه ګورې د دې هېڅ قسمه قیسې ذمهوار نه یم. هېڅ قسمه قیسې زه ذمهوار نه یم. زه ذمهوار د هغه بیان یم چې ما کړی دی زما په اواز هغې زه ذمهوار یم. اوس که داسې وشي چې د بل چا زما اواز راویستی هغې هم بیا تحقیق پکار دی. نور چې زه څه ووایم او ما ته یقیني پته وي زه د هغې ذمهوار یم. شکرا تپوس کولی تا ولې دا خبره کوله زه به یې وضاحت وکړم. خو دا انټرنیټ کې هلته ده و ټویټر کې ده و فیسبوک کې ده و ټیک ټاک کې ده و فلاني شي کې ده زه دې قصو نه څه خبرې کوي څوک به کوي که پوه شوي که نه. بل یو کس ما ته ده ووایي ټیک ټاک پورې خبره راغله وایي ټیک ټاک ما ته وایي شیخ صاحب وایي دغه ټیک ټاک کې ستا دا بیانونه ډېر مزدار دي او دغه ستا د آی ډي ما ټیک ټاک کې زما آی ډي څه کوي او ټیک ټاک کې زه څه کوم. دا بعض ملګري دي الله دې ول اجر ورکړي بیانونه نشر کړي دي. لګیا دي دا خبیثان پکې خباثت نشر کوي فاسقان پکې فسق نشر کوي ده پکې بیان نشر کړي الله دې ول اجر ورکړي. خو ګوره دا زه نه یم دا مه یاده که دا زه نه یم. ګوره نو دې خبرو کې احتیاط پکار دی ځکه چې په دې باندې بیا څه چل وشي هغه عوام چې تحقیق نه کوي هغوی ته بیا بله مسله به یې جوړه شي. او داسې خلک دي چې تحقیق نشته که نه اوس چې درس راتلم اوس دا ټیم
ما ته میسیج راغی او بس ما موبایل درس ته راتلم موبایل مې بندو درس راځم زه موبایل بندو چا موبایل مې بندو به دا میسیج راغی ما چې وګورو چې څه دي مختصر کلیپ و مختصري ځای اورم نو په هغې کې دا وایي چې لکه ته برای کرم دا معلومات ما له راکړې ځکه چې دلته کسان لګیا دي وایي په دې اهل بدعو کې او زه یې تنګ کړم چې دی په سعودي عرب باندې بند دی نو ولې دی بند دی که دی حق پرست خو دی په سعودي عرب نه بندېدو که نو ما اوس د دې څه جواب یو سړی په سعودي عرب کې ناست دی او په سعودي عرب بند دی دې دغه ته چې سوچ کړی ناست په سعودي عرب کې دی او بند په کوم ځای دی بند په سعودي عرب دی ښه نو دا اوس دا کبر چې راته اوس کې دی دومره ساده سړی دی لکه دې ته سوچ نه کوي چې دا بیانونه کوم ځای کې دي د کوم ځای نه را روان دي که زه په ملک کې خو تاسو به لیدلی وایي زه هلته په ملک کې یم نو هرې خبرې څه کوئ تحقیق کوئ بې تحقیقه خبرې دا مه منئ او مه د هرې خبرې نسبت ماته کوئ چې دا وجود دی دا وجود دی او دا به ده او دا به ده یو وخت کې دغه نشر شوی دا خبره اهمه ده ځکه ذکر کوم چې زما دا غاړه ازادي د الله په مخ کې چا څه خبره نشر کړې وه د هغه کس نوم ابو حسان د هغه هم کنیت ابو حسان ما ته یو کس میسیج وکړو چې دا خبره تا څنګه کړې ده نو دا دې په کوم دلیل کړې نو ما څه خبره کړې ته خبر راولې هغه څه لیکلي و هغه یې راولېږه وایي دا وګوره دا ستا ما دا زما نه دي وایي دا نوم چې ورته لاندې ابو حسان لیکلی ما دنیا کې یو ابو حسان دی صرف په ضد ابو حسان یادېږم ته به دا خبرې کوو بل څوک به یې که نه د الله بنده هغه به هم کونیت ابو حسان نو ما خبرې اول تحقیق کوو چې دا زه یم او که نه نو الله یې زموږ په حال رحم وکړي ما خبره دا کوله چې دا ملګري که چېرته یوه دعا جدا کړي نو فایده به عامه شي بیا ورسره دغه دعا که په ولګي په ویډیو باندې او د عوام مسلمانان یې ګوري نه به ډېره فایده ورکړي اوس د عباده بن الصامت دی روایت ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تعار من اللیل څوک چې د شپې راپاسي څوک چې د شپې راپاسي یعنې خوب منځ کې راپاسېدو خوب منځ کې سړی کله راپاسي کله سړی ویري تږی شي یا ډډه بدلی را بدلی سترګې کولاو شي دا ډېره قیمتي دعا ده ګوره او ډېر قیمتي وخت ته چې کله ډډه بدلی را بدلی او لږ راویښ شي نو دا بعض نیم دا کمبل ښه په ځان را ټیټ کړي تیز کې یو قیمتي کار ته کولی شي دنیا و ما فیها چې را جمع کې نو دومره لویه خبره تا ته نشي میلاوېدی څومره چې دلته تا ته میلاوېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی چې د شپې راپاڅېدو کېناستو دعا یې ووایي هغه دعا یې څه ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خأسان ذكرت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دې ترجمه ورته وکړو لا اله الا الله وحده نشتی د عبادت حقدار مگر الله دې وحده یک یوازې لا شریک له د هغه سره هیڅ څوک شریک نشتی له الملک خاص د الله دپاره باچایي ده وله الحمد او خاص هغه لره ستاینه ده وهو على كل شيء قدير او هغه په هر څیز باندې قادر دی الحمد لله طول د کمال صفتونه خاص الله لره دي وسبحان الله او پاک دی الله ولا اله الا الله د الله نه علاوه بل د بندګۍ حقدار نشتی والله اکبر الله د ټولو نه لوی دی ولا حول ولا قوة الا بالله نشته د ګناه نه د بچ کېدو او په نیکۍ باندې قدرت مگر صرف د الله په توفیق سره دا مطلب دی یعنی یا الله زه د هغه وخته پورې ګناه نشم پرېښودی
او زه د هغه وخته پورې ستا عبادت نشم کولی تر څو چې تا ماله طاقت نه یې راکړی. لا حول ولا قوة الا بالله ترجمه ده. که ته ګناه پرېږدي که نه نو ځان ته به اوچت نظر مه ګوره، د الله په تا رحم کړی، تا له طاقت در کړی، ته د ګناه پرېښودي. او که ته یو عبادت کې کمال دا دی چې الله تعالی توفیق در کړی دی نو ځکه ته دا عبادت کې. دا دعا دی سړي ووي ثم قال بیا ووي رب اغفر لي، او بیا دا ووي چې یا الله ما وبخه. او قال یا یې داسې ووي، ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ووي، دې سړي دا الفاظ ووي. دا الفاظ چاته یاد دي؟ وی وایي چې لا اله الا الله ولا اله الا الله بارك الله فيك. دا كلمات تقول ثم دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دې سړي دعا وغوښته، یعنی خپل ځان د پاره د الله نه څه حاجت وغه وغوښته. استجیب له، الله به د ده دعا قبلوي. او صرف دا نه، فإن توضأ وصلى، او که چېرته دا سړی د طلایي نه پاڅېد او چاردامې وکړو او مونځ یې وکړو قبلت صلاته، دغه مونځ ولم الله قبلوي. اوس ګوره دې فضیلت وظیفه ده او یاد یې کوي، څه په نمونو ناشنا وظیفه ده، دا په وظیفو پسې چې ګرځي څومره اوچته وظیفه ده. ستا څه مسله ده؟ وایي زما کار نشته. ستا څه مسله ده؟ بچي نشته. څه مسله یې ده؟ غربت دی. څه مسله یې بیمار. څه مسله ده؟ دا ده او دا او دې نه علاوه چې الله مې وبخي، الله راباندې رحم وکړي، الله علم راکړي، الله عزت راکړي، الله کامیابي راکړي. زه ته وظیفه کوم که د شپې چې کله م راپاڅېدې په خوب کې چې کله هم راپاڅېدې دغه دعا ووایه، دغه کلمات ووایه، بیا پسې دعا وغواړه، پیغمبر ګرنټي درکوي د دعا قبلېږي. زه نه وایم، دا د پیغمبر خبرې دي. او بیا په هغې پسې زیاتي الله اکبر چې مونځ دې وکړو دا مونځ هم قبول کړی شوی مونځ دی. پوه شوي به که نه؟ عملي کوي به که نه؟ څه دومره ګران کار دی؟ ته چې خوب کې راپاسې او تږی شوی اوبه پکې څکې که نه څکې؟ ښه پاسې، ښه اوبه څکې، ښه بلکې دا د موبایل دا نشهیز پکې موبایل هم وګوري که چې ته کړنګ شوی او دې وزیر اعلی ته چې ته میسج راغلی ضروري ګوري به کې موبایل. که ته د هغې په ضد دا ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد، څه به دا ټیم درته شمار کړم چې بیا نه وایي چې څومره اوږده دعا یې راته ښوولی. ګوره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خو په دې باندې ولګېدو 14 سکنډه 14 سکنډه تا دا ختم کړو بیا دی الله په ما باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راووروه یا الله، او یا الله ما وبخه، او یا الله زما د دنیا او د آخرت مسلې اسانې کړه. شپږو سکنډه دا شو. ټول 40 سکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي. 40 سکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي. نو که پاسې دی اودس دې وکړو 2 رکعاته دې وکړو یو پاو ساعت هلته دې ولګول 20 منټه دې ولګول نو داسې یو نعمت به ته را پیدا کړي چې د دې سره مقابله وکړي قبوله کړی شوي دعا او قبول کړی شوی مونځ که نه؟ اوچت نعمت نه دی؟ بدبختي زمونږ ده چې مونږ ته دا قسمه عبادات دا مونږ ته نه دي معلوم. دا زمونږ بدبختي دی. او بیا زمونږ اکثرو مولیانو ته د الله هدایت وکړي هغوی دا مونږ ته نه دي بیان کړي، او که راته بیان کړي دي نو اکثر هغه اذکار دي چې هغه څه دي کمزوري روایتو کې دي.
لکه اوس دغه رونه که زما دا بیان ورته چې ته ورسېدو او رسي ورته کله ناکله داسې اوري ځکه اجارتونه چې په ما کې خو بیان اوري که دا چې وظیفې خلکو ته ښیي په فیسبوکو کې دا ښایسته وظیفه نه ده ښه په صحیح حدیث کې ده امام بخاري روایت راوړی امام ترمیزي راوړی ښه صحیح سند والی روایت دی بیان یې که خلکو نو ولې موږ سره د دې صحیح وظیفو څه کمی راغلی دی چې موږ کمزوري شروع کړو صحیح را سره ښه ډېر رښتي نو کمزور ته څه ضرورت دی که نه ښه دریم روایت یې راوړی دی او دا دریم قسم الفاظ دي چې دعا منځ کې دي الله دعا قبلوي عن انس رضي الله عن انس بن مالك دا روایت امام ترمذي راوړی دی سندنا الحمدلله دا حدیث صحیح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الذو بیا ذا الجلال والاکرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ پیغمبر وایي په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ دا ټکي یا ذا الجلال والاکرام ای اوچت شان او عزت والا ذاته په دعا کې دا څه وایه ډېر وایه څه وبکې وایي یا ذا الجلال والاکرام یعنی ای اوچت شان او عزت والا ذات لکه ته یا الله ما وبخه کنه نو داسې وایه یا ذا الجلال والاکرام ما وبخه یا ذا الجلال والاکرام په ما باندې رحم وکړه یا ذا الجلال والاکرام ما د قبر د عذاب نه بچ که یا ذا الجلال والاکرام زما مسائل اسان دا ذو الجلال والاکرام دا ډېر وایه نو دعاګانې به د الله ډېرې قبلوي نو دا سویم ذکر شو سویم قسم الفاظ شو دریم که اسم اعظم ورسره کې د هغې سره څلورم شو ښه دا بل به اخرنی ذکر کو دا هم دلته اخرنی روایت چې راوړی دی سبحان الله ډېر ناشنا روایت دی او دا امام نسائی راوړی دی امام ترمیزي راوړی او دا راته یعنی یو د خوشحالۍ زیری درکم چې څوک د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي نو دا ښایسته ښایسته نعمتونه الله د هغه په نصیب کوي دا خواږه حدیثونه دي والله که چا ته زړه کېږي سړی وایي چې عمر له مې اورېدی ورته ناست او چې دا د پیغمبر د خولې نه راوتي و د صحابه کرامو سره ناست څومره ناشنا خوند به یې او الحمدلله هغه شان تر و تازه الله موږ ته رارسولي تر و تازه دا علما د دعاګانو د شکریه حقدار نه دي څه د پاسه څوارلس سوه کاله وشو هغه دین تا ته هغه شان بیانوي که څوک پکې کمی زیاتې وکړي هغه ته داسې ویښته راوباسي لکه د وړو نه چې وباسي د عالم د شکریه او د عزت حقدار نه دي تا خو غم د خېټې راغستی دی سهار شوي شپه شي د څه نه ته څه خبرې چې چا ضعیف حدیث جوړ کړو که چا دروغ وي که چا ته د څه نه څه خبرې خو هغه عالم ته دعا کوه چې غریب سحر ماښام دغه غم یې راغستی چې څوک په دې دین کې کمی زیاتې ونه کړي هغه ته دعاګانې کوه وده څومره ښایسته حدیث دی ګوره انس بن مالک وایي جاءت ام سلیم الى النبي صلی الله علیه وسلم ام سلیم راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیژنې ام سلیم د انس رضی الله عنه مور ده دا ډېره پوهه زنانه او دې سوال ته خو وګوره که نه یا رسول الله علمني كلمات ادعو بهن في صلاتي یا رسول الله داسې الفاظ او داسې کلمات راته وښایه چې زه په خپل مانځه کې په هغې سره غوښتنه کوم د الله نه په مانځه کې یا په خپله دعا کې په هغې سره غوښتنه کوم حدیث کلماتو ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښیي قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل سبح الله عشرا سبحان الله وایه لس پیرې سبحان الله وایه لس پیرې واحمدیه عشرا او بیا لس پیرې وایه الحمد لله وكبريه عشرا او بیا لس پیرې وایه الله اکبر ګران ذکر دی که نه څه دی لس پیرې سبحان الله لس پیرې الحمد لله لس پیرې الله اکبر او د پیغمبر دې خبرې ته غوږ کېږده بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ثم سلیه حاجتکی بیا چې د خپل څه حاجت د الله نه یې غواړه
یقول نعم نعم اغا اللہ با پا ہر سبان دیتا تا خواہ خواہ کئی چی او قبلو بے پا ہر صبرت اللہ خواہ خواہ ہوئی نعم نعم او منمے او منمے صحیح شو در بیک صحیح شو دا حاجت اللہ ویزا بیدل پورک سمرا سان کار سبحان اللہ لسپیری الحمدللہ لسپیری اللہ اکبر لسپیری کار دو بشو نو داغی کلمات تی چی دی پا ویلو سر دعا خا قبلی نسو قسم ذکر شو دلتا سلور اسم عظم سر سو شو پینزا یو اسم عظم چی یعنی اسم عظم ویل پکار دعا منز کی نو دویم دعا دا یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دعا پا منز کی ویل نو دریما دا شپی چی سوک را پاسی او اغا ذکر ہوئی اغا ذکر شو سلورم یا ذا الجلال والاکرام نو پینزم لسپیری سبحان اللہ لسپیری الحمدللہ او لسپیری اللہ اکبر جی سوک داوی نو اللہ دعاگانی قبلی پدی باندې به اکتفا وکړو انشاءاللہ را روان درس کې یو بل ناشنا فصل دی وی د دعا د قبلیدو وختونه او ځایونه دا هم ډېر قیمتي موضوع دی یعنی کم ځای کې الله دعاګانې ډېرې قبلوي او په کم وخت کې ډېرې ښه قبلوي الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله دې زموږ دعاګانې قبولې کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.